کې ځان معرفي کړي محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې حمیدالله د مستقبل لامع خصوصی عالی لیسه د 10م ټولګي یو تن زده کوونکی. حمیدالله جانه ډېر ښه راغلاست. که په لنډو کې موږ ته ووایئ چې تاسو څه احساس لرئ د دغسې پروګرامونو په اړه او د دغې پروګرامونو ضرورت زموږ ځوان نسل او افغانستان ته څومره ده؟ واقعا زه به ووایم دا پروګرامونه او دا ماډلونه چې تاسې جوړ کړي دي دا زموږ د هیواد لپاره یو افتخار ګڼل کیږي. یعنی واقعا زه خپله شخصا دا نظر لرم دا ماډلونه د ما اول وار اوسې پراکټیکل ما دا ماډلونه ولیدل زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم ځکه چې دا ماډلونه اول وار و چې ما مخامخ ولیدل او بلکې ما نه ولیدلي چې افغانستان کې چا دا ماډلونه او داسې روباټیک شیان جوړ کړي. یعنې دا ډېر د افتخار ځای ده او د تاسې د راتلونکو نسلونو لپاره یو داسې انګیزه وړاندې کړه چې راتلونکي نسلونه وتوانیږي یعنی چې ستاسې لاره تعقیب کړي او په دا یو ډېر هغه سمیږي د افتخار جای ده زموږ د هیواد لپاره. مننه له تاسو څخه. که موږ ته په لنډو ټکو کې ووایاست چې دغسې سیمینارونو اغیزه په راتلونکي نسل کې څه وي او افغانستان به د ټکنالوژۍ په برخه کې د ټکنالوژۍ په سټیج کې څومره مخکې بوځي؟ زما خپل شخصي نظر که داسې موږ مخ ته لاړ شو یعنې مخکې په زموږ هیواد خو زیاتره دا سیستم یعنی نه ده کې استعمال شوی خو دا لومړی ځل داسې دا روباټیک سیستم پکې استعمالیږي. که داسې دا لار یعنی زموږ ځوانانو تعقیب کړه دا به د راتلونکي نسل لپاره او زموږ د افغانستان ټکنالوژي باندې ډېر پر مخ لاړه شي. یعنی اوس تاسې دا زمینه برابره کړې ده د ځوانانو لپاره زموږ د راتلونکي نسل لپاره چې دوی یعنی په تاسې دا موټر ورته خو د ماډل دوی نور لا تشویق کیږي دوی د ستاسو لار تعقیبوي او دوی څنګه کوي د داسې روباټونه جوړوي او دا به انشاءالله د افغانستان لپاره څنګه یو روښانده او ځلانده راتلونکی بلل کیږي. ډېر ښه. که په وروستیو کې لنډ پیغام هم هغه کسانو ته چې څوک وایي زه نشم کولی څه به وي؟ زما پیغام دوی ته هغو کسانو ته چې دوی وایي موږ یې نشو کولی دا دی چې دوی همیشه که هر کار کوئ تاسې که شروع کوئ باید تاسې په ځان باندې باور ولرئ. یعنی داسې باید تاسې ونه وایئ چې زه یې نشم کولی باید تاسې ووایئ چې زه په ځان باندې باور لرم یعنی دا زما مسؤلیت ده دا زما د هیواد لپاره مسؤلیت ده ځان لپاره مسؤلیت ده ټولنې لپاره چې زه باید دا شی څنګه کم جوړ کړم او یا باید خپل هیواد ته خدمت ترسره کړم. که د ځان لپاره یې نه کوو باید د خپل هیواد لپاره یې کوو. دا د ما د هغو کسانو لپاره پیغام ده چې همیشه پر ځان باور ولرئ او همیشه خپل هیواد ته ژمن واوسئ او خپل هیواد ته خدمت وکړئ. مننه له تاسو. ډېره زیاته مننه. مننه.